پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د خپل ملي لوبډلې د هر یو غړي ته له ولولو ډکې مبارکي رسوم. سلام، وخت مو په خیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ټولو هیوادوالو ته د کرکټ مبارکي ویلي. پخوانی ولسمشر په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا بری چې د نړۍ پر یوې ډېرې پیاوړې لوبډلې انګلستان مو ترلاسه کړه ستاسې د ټینګار او هیله مندۍ نښه ده چې ملت ته په سختو شیبو کې د هیلو څرک راورېږي. ښاغلي غني د دې بریا په اړه د کرکټ اتلانو، هیوادوالو او په ځانګړې توګه د کرکټ مینوالو ته له ولولو د ډکې مبارکۍ په رسولو پیغام خپور کړی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.